لمن کې راځو موږ د MS Word یو بل ویډیو ته په دې ویډیو کې موږ راځو MS Word نوټس سیده MS Word کې ګورم موږ وایو چې دې نه مخکې موږ څه ویلي په info کمانډ کې لګیو او په info کمانډ کې موږ څه کړو په info file menu info کمانډ permission او prepare for sharing مو وکړ راځو موږ prepare for sharing کې مطلب دا کوم سب کمانډ په سیده چې وایي before sharing this file ښه راځو موږ دا څه ده pray for sharing څه ده it is used to check for issues in file before sharing مطلب دې نه مخکې چې فایل شیر کې دغه issues موږ سره ګوري مطلب څه غلطیانې شي کې نه شي کنه موږ it has sub commands تم ځان سره خپل کمانډونه options هم لري موږ سره فرض چې inspect document دا بیا check for accessibility دا او check for compatibility خارجو موږ د ګورو چې مطلب څه کار کوي بیل څه د پاره شي first موږ سره check inspect document څه دی ګورو موږ کچېره موږ ولرو څه شته وی ګوره دا موږ سره to check the document for the selected contents مطلب دا لاندې کوم شي مطلب کدا تب کېټګوري نه دی لپاره موږ سره چیکینګ کوي hidden text کچېره دا ټیکس hidden کړی موږ سره ګوره فایل منو درش هم منو کې موږ info کمانډ لیکل دا ټیکس ما واخسته دا ټیکس دې نه دې پورې چیکا دا واخله او تر شه ګوره موږ ټیکس په هډ کوي هم شو ګوره hidden واخله او اوکې کا هغه ټیکس موږ سره شي هغه موږ سره هایډ شي راځه موږ ګورل ته چې کوم inspectability yes راشه چیکا inspect کا او چې ګوره موږ سره hidden text هم پکې راغلی او بل چې د document properties کې موږ سره یو څه لیکل شوی other name لیکل شوی موږ سره په text property کې document properties کې موږ سره څه لیکل شوی other name لیکل شوی دا همدارنګه چې ګوره کمنټ ته واخلې کمنټ ته اخیستی وي او ته د ډاکومنټ نه تللی مطلب هغه هم شي یا موږ چې کوی نه دلته کمنټ ورکړه یا ریویو کې موږ سره چې نیو کمنټ واخله خا دې کمنټ کې څه لیکل غواړي هغه لیکل غواړي سیده او رس شي کا دا کمنټ ختم کا ورځه فایل منو کې info کې people for sharing هغه prepare for sharing سیده دنه مخکې inspect document او yes بیا inspect کا چې ګوره موږ کمنټ هم پکې اډ شوی دا همدارنګه نور هم چې مطلب چې شوي کسټم XHL ډیټا موږ پکې اخیستې ده هیډر فوټر موږ پکې اخیستې وي هغه هم چې دلته موږ سره شو کېږي همدارنګه انویزیبل ټیکسټ مطلب ټیکسټ تاسو انویزیبل کړی ویزیبل مطلب ښکاري وي او تاسو چې کړی هغه هایډن کړی وي نو هغه هم موږ ته شو کېږي همدارنګه زموږ بل نمبر ته شي چیک اکسیسیبیلیټي څه دی مطلب لاسرسی موږ سره ولره که چیرې زما څه شي کا دا یو ځل لري کا او نیو ورډ فایل واخله نیو ورډ واخله کنټرول ان د نیو د پر کنټرول ان همدارنګه د ګوره کسټمایز کوي ایکسس ټول بار نه نیو واخله او نیو کې ګوره ځن ډایرکټ لیکو نیو ډاکومنټ په سره خلاصيږي فایل منو کې info کې prepare for sharing کې په check accessibility هر څه ذکر کې موږ سره راځو موږ دلته یو ځینې ټیکس راځي دا check نور مدار کو چې دا check for accessibility هذا مورد سیده صرف check for هم سیده سیده دا واخله check for همدارنګه is equal to RAND دومره نوټ ولیکه او دومره نوټ تر د پاسه ما سره شي غلطی کې مثلا چې یو ټیکسټ راغلی دا مطلب موږ زیات لیکل کړي کنټرول ګوره مطلب دومره سلیکټ کول غواړم کنټرول سی لاندې پیسټ کوم موږ سره زیات ډاکومنټ دي و دلته موږ سره شي موږ سره ګوره دلته موږ سره د شکل راغلی سیده همدارنګه دلته هم یو دانه اخیستل شوی دا غلطی کې سیده او بل شي شوي دلته هم یو شي داسې یو شکل اخیستل شوی سیده خو د ټیکس د پاسه اخیستلی ګوره موږ سره دا یو غلطي ده که نه خو موږ سره خبر نه وي سیده موږ په برې منیو کې ولاړ یو سیده ګوره موږ په دې منیو کې ولاړ خو موږ سره خبر نشته info کې مطلب د دې نه مخکې چې شو سره شیر کوم زه خپل ډاکومنټ چې کوم اکسیبیلیټي لاسرسی ورکړل ګوره موږ سره شي وارنینګ راځي سیده وارنینګ چې ده فرست ون ویل دا ګوره د خط په سرته یو هغه پرې ایرور پرې سیده ګوره سیکنډ ویل د پرې او تر ویل د پرې زم ډیلیټ کا دا ګوره دا ډیلیټ کا او دا ډیلیټ کا او دا مخله چې کې ډیلیټ کا موږ سره شي ایرور ټول ختم شول او بل ایرور موږ سره کې دا ګوره دا یو ایرور موږ راکې سیده چې دا هم یو ایرور موږ سره موجود ده راځو موږ فایل منیو کې راځو ورژنز دا وایي ریکورډ انسیف ډاکومنټس مطلب هغه ډاکومنټ چې تا برتلی یا مطلب لپټاپ یا کمپیوټر سیستم نه بند شوی نو دې ډایرکټ شي
مطلب هغه ډاکومنټ چې مثلا موږ سره اچانک بند شوي هغه موږ سره بیرته کولاوي سیده دې ځای نه فایل منیو کې info کې versions کې recover and save documents او delete all unsafe documents مطلب هغه ډاکومنټ چې تاسو سره دلته شي دلته ټول ساتل شوي وي مطلب ستا په کار نه وي هغه اچانک ختم شوي نو دې ټول ډیلیټ کړئ ځینې ته دې باندې کلیک کړه چې yes دې کوو نو ټول به ډیلیټ شي ها دا زموږ د نن ورځې د فرد ویډیو د بلې ویډیو دپاره چې ریسنټ موږ مطالعه کوو الله پامان